د تفتیش د ریاست لاسته راوړنې په 1401 هجري قمري کال کې په دې کې شک نشته خورا زیاتې او ډېرې مهمې وې چې په مختلفو برخو کې موږ د خپل کاري مسیر له مخې خپل کاري ټیمونه ګمارلي وو او د هغوی په اساس باندې مو په مرکز او ولایاتو کې بررسي ترسره کړې وه چې په هغوی کې تقریبا په سلګونو جریبه ځمکه هغه ځمکه چې د غصب په حالت کې وه هغه تثبیت شوې ده او په رابطه باندې یې موږ مربوطه ادارو ته یې د ځمکو دوسیې لېږلې دي او همدارنګه د اجناسو د ثبت په رابطه باندې مو یو مکمل یو منظم سیستم او میکانیزم په داخل د مرکز او د ولایاتو کې په هغو باندې کار روان کړی ده او په 12 ولایاتو کې الحمدلله د موږ ملګرو په ښه کیفیت باندې د ادارې په ښه جوړښت باندې د ادارې په ښه منظم سیستم باندې ملګرو ته لارښوونه کړې چې د هغوی له جملې تقریبا له 15 میلیونه افغانۍ چې په غیر قانوني شکل د دولت له بودیجې نه وتلې دي د هغوی په رابطه باندې بیرته د بازګشتي نظر د موږ ملګرو ورکړی ده همدارنګه د اجناسو د قیدیت په رابطه کې تقریبا په سلګونو داسې اجناس چې هغه قید نه وو هغوی د قیدیت په رابطه باندې نظر ورکړل شوی ده هغه چې ورک وو د هغوی د پیدا کولو نظر ورکړل شوی ده همدارنګه موږ په داخل د مرکز او د ولایاتو کې تقریبا 3 خاصې قضیې د مقام د حکم له مخې مو ملګري موظف کړي وو د هغو لپاره مو حکم اخیستی وو دا بررسي شوي دي داسې حال کې چې زموږ تشکیل هم خورا کم ده او په دې کم تشکیل باندې موږ الحمدلله له د خپل کلاني پلان نه موږ 10% اضافه کار کړی ده او په د خپل پلان کې ډېر کامیاب نو 3 یا 4 موږ خاصې قضیې بررسي کړي دي او 14 مو ولایتونه بررسي کړي دي